باب الوالدات رحیمات. 240 نمبر باب دی. دا ذکر کوي چې میندې دا ډېر شفقت کوونکې وي. ګوره د تیر حدیث کې دا فایده هم ده چې د مور شفقت اصل کې امام بخاري هغه مقصد هم په دې نقطه کې د امام بخاري مخکې مونږ ویلو چې ډېر فقیه انسان دی د یو خبرې دپاره باب لګوي. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دونه دعاګانې وکړې سره د هغې نه د انس رضی الله عنه مور وی د الله پیغمبر ته چې دې ته خاص دعاګانې وکړه. نو ګوره مور دومره شفقت او مینه لري د خپلو بچو سره، نو داسې کول پکار دی. عن انس بن مالك جاءت امرأة الى عائشة رضي الله تعالى عنها. وش بيتم لمبر حديث انس بن مالك رضي الله فرمایي چې یو زنانه راله عائشة رضي الله عنها ته فاعطتها عائشة 3 تمرات. عائشة رضي الله عنها ورته 3 قجوري ورکلی. فاعطت كل صبي لها تمرة. دا خزر اولګیدل عائشة رضي الله عنها دې زنانه ته 3 قجوري ورکلی. دې خزي سره بچیو نو یو قجوره بچیو یو قجوره یو ماشوم ته ورکله یو بل ته ورکله. وامسكت لنفسها تمره او ځان د پاره یو ځان د پاره خاصله. نو فاكل الصبيان التمرتين. هغه دواړه یو قجوره خلاص کړه. ونظرا الى امهما. مور ته کتلې چې د وکیو کنه خوران یو قجوره خلاص کړه مور سره ولا فلاس کې د ځان لپاره ساتلې ده. نو دې ته کتلې مور راولګي ده. فعمدت الى التمره فشقتها. مور راولګي ده د قجوره دوزه کړه. فاعطت كل صبي نصف تمره. هر یو ماشوم ته نیمه ورکړه. نو عائشة تنها ډېر تعجب وکړ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلی الله علیه وسلم جراله فاخبرته عائشة. عائشة رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم خبر کو چې دسې یو زنانه راله 3 قجورې مې ورکړې او خپل چې واغې مو ته تقسیم کړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وما يعجبك من ذلك. دا بل څه تعجب خبرې ته تعجب وکړو. لقد رحمها الله برحمتها صبييها. یقینا چې الله جل جلاله په دې خزه باندې رحم وکړو د وجه د رحمت او د شفقت د دې وجنه په خپل بچو باندې الله په رحم وکړو. سبحان الله. حدیث کې به فائدہ وي چې د عائشه رضی الله عنها څخه داسې سخی خزه وه 3 قجوري سره وي هغه هم صدقه کړه. داسې کول پکار دي. که نور څه سره وي هغه هم ورکول لیکن 3 قجوري سره وي او راشه دا واله ورکه. همدغه رنګ حدیث کې به اشاره وي رحمت د مور ته په شفقت د مور ته په بچو باندې چې مور ډیر شفقت لري او ډیر ځان فاضابوي په بچو باندې. همدغه رنګ حدیث کې به اشاره چې کله سړی یو چا سره احسان وکړي ښه کار وکړي هغه ذکر کولی شي په یو ځای کې خو په فخر په وجه به نه وي. همدغه رنګ د احسان زبادنې په نیت باندې نه چې هلکه پلار ما ورسره داسې کار کړی هغه د ثواب دی دوړه کو او الله به سره حساب کوي. د یو مصلحت او د فایدې د وجې نه سړی ویلی شي چې داسې مو سره کړي یو مناسبت راشي. لکه عایشه رضی الله عنها دلته دا خبره بیان کړه. نبي صلی الله علیه وسلم ته د هغې تفصیل وکړه. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم. دا نور حدیث دو نور حدیثونه به مسره بیان کو چې دغه تورسیو. باب قبلة الصبيان. دا 3 نمبر حدیث دی. امام بخاری رحمه الله لګول دی د باب د عبارت د قبلة الصبيان خپلولو د خپلو ماشومانو کې. اتش بيتم نمبر حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويو سړی باندې چې راله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اتقبلون صبيانكم. تاسو خپل ماشومان ښکلوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ته دې باندې چې ویله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل خبیته وی چې والله ما نقبلهم قسم په الله موږ خپل ماشومان نه ښکلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو فرمایل او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. ای زه دا اختیار لرم د هغه څه چې الله جل جلاله لري کړی دی من قلبك ساده قزړه رحمت. یعنی دا ماشومان خپلول خپل
دا خو د شفقت د وجې نه د مینې محبت د وجې نه کېږي. نو دا چې اوس الله جل جلاله ستا د زړه نه دا محبت ایستلی دی نو زه خو د دې مالک نه یم چې دغسې د واک لرم. نو حدیث کې به اشاره فایده به چې د ماشومانو ښکلول خپل چې وي دا سړی کولی شي د مینې محبت د وجې نه دا کولی شي. دا په کمال محبت باندې دلالت کوي د شفقت د وجې نه خپل بچی دی نمسی دی ماشوم دی دا سړی کوي. همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې سړی به د خطا تصحیح کوي. دلته اوس سړی وایي بانډچي ویله چې دا خو موږ نه کوو د الله پیغمبر ورته ویله چې دا به د دې خو اختیار نه لرم مطلب دا کار ستاسو خطا دی په کار د تاسو دا وکړئ مینه محبت شفقت د بچو سره وکړئ. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې دا باطن د سړی اثر کوي په ظاهر باندې. باطن یعنی کله د سړی باطن خرابي په ظاهر باندې اثر کوي. ور ډیر کړه خلک داسې وي هلکه وایي مسله وایي د زړه ده چې زړه دې جوړ وي ظاهر دې خپل کار کوي داخل یې جوړ دی وایي خیر ده که ظاهر نه. داخل چې د خراب و ظاهر به دې خرابي ځکه دا داخل اثر کوي په ظاهر باندې. دا کېدلی نه شي چې ته ظاهر کې غاټ بزر شي او په داخل کې د شی شي دغه شي. همدغه رنګې دلته اوس ګوره که نه د دې د زړه نه چې داخل نه رحمت الله جل جلاله شفقت د ماشومان سره ایستلی دی نو په ظاهر کې دی نه کوي بلکې کله داسې هم کېدلی شي چې دا ظاهر هم اثر په باطن باندې کوي. ظاهر کله سړی ظاهر ځان خراب کی الله ولا باطن هم خرابوي. یو سړی به نیک انسان وي خپل ظاهر خراب کی یو فاسق فاجر د ځان نه جوړ کی د غلطو خلقو سره ګرځېدل شي غلطي نشي شي یو شی شي بل شی شي الله یې هغه باطن هم خرابوي. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم کله چې دی کاږو شو ظاهر خراب شو الله ولا زړونه کاږه کړل. نو دا ګوره دواړه اثر کوي ام باطن چې خراب وي ظاهر اوسه خرابېږي چې کله ظاهر خراب وي باطن اوسه خرابېږي. نو موږ او تاسو د پکار ته چې څه وکړو دواړه برابر کړو د خپل وس مطابق ام ظاهر ام باطن. عن ابي هريره قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالس. دا شپږم نمبر حدیث چې د باب کې امام بخاری لګولې دی. ابو هريره نو فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم خپل نمسه حسن د علي زوی خپل کو او د سره د صحابي اقرع ابن حابس ناسو د اقرع ویلا ان لي 10 من الولد زما لس بچی دي ما قبلت منهم احدا ما هو يوم نه خپل کله. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال د الله پیغمبر ته وکتلی او به ویلا من لا يرحم لا يرحم. هغه څوک چې رحم نه کوي نو په دې باندې رحم نشي کېدلی. مطلب دا ده چې د الله بنده ستاسو کې ولې رحم نشته ماشومان باندې شفقت نه کوي نو په تا شفقت رحمت نه کېږي. اشاره ده ګوره چې دا مسله وړه مسله نه ده بلکې د ماشومانو سره ښه اخلاق ښه تعامل مینه محبت داسې نه چې صرف ستا والي پلار د تا نه پیژني مګر ستا وال کور ته رانوتل او د بچي منډه او د مور غېږ ته نوتل چېرته لکه پلان کې بابا بیا رالی داسې وال به کوي ټولې کنځلي ټول والي نه شفقت وکه رحم وکه غېږ وله ورکه ښکلې که همدغه رنګې پام به وکه څونه وس یې هغونه د هغه سره احسان وکه کوشش ورسره وکه تربیت یې وکه ښه تربیت یې وکه. دنیا په شیانو باندې غصې کول دا به هم سړی کوي خو دا باید چې د ضرورت مطابق لکه څنګه چې سړی علاج دوا د ضرورت مطابق مرض پیدا شي خوري نور بیا ارتي همدغه رنګې دغه به کوي نور د هغه سره احسانات وکه. نو غضب غصه وال دقه وخت کې مشکل وخت کې د هغې نه بعد به سړی نه کوي. په حدیث کې به اشاره وي د نبي صلی الله علیه وسلم شفقت ډېر په ماشومانو باندې. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې څوک د الله په مخلوق باندې رحم نه کوي الله په هغه باندې رحم نه کوي. جزاء من جنس العمل. باب ادب الوالد وبره لولده. څلوېښتم نمبر حدیث دی. باب د عبارت د ادب د پلار کې او په نیکۍ کې خپل بچی لره چې خپل بچی سره
سو کې بچی ته ادب ورکړي همدغه رنګي نیکي ورسره وکړي. او یم نمبر حدیث دی عن النعمان بن بشير ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. نعمان بن بشير رضی الله عنه چې د جلیل القدر صحابي دی او د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری و په سلور شپیتم هجری سنه کې دا به وفات شو. دا وایي چې زه خپل پلار د لاس نه ونیولم او روان کړم نبی صلی الله علیه وسلم ته بوتلم. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله انی اشهدک زه تا ګواه کوم انی قد نحلت النعمان چې یقینا ما دې ته یو څه شی دخکلی دی هدیه کړی دی او بخلی مې دی ورکلی مې دی ورته کذا و کذا پلانکې شی. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل او کل ولدک نحلت ایا هر یو بچی ته تا داسې عطیه ورکړې ده او داسې دغه دې ورکړی دی ورته تقسیم دې ورته کړی دی دې په شان دې ورکړي هغه ورته نه. نبی صلی الله علیه وسلم ویل فاشهد غیري بل زه ګواه ونیسه زه داسې ګواهی نه کوم. ثم قال بیا د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل الیس یسرک تا نه خوشحالی دا خبره ان دا خبره یکونو چې شي ستا بچي فی البر په نیکۍ کې ثواب برابر. قال بلاغ ولن یا رسول الله قال فلا اذن نو بس بیا داسې مه کوه دقسې وکړه ټول یو شانې که. امام بخاري رحمه الله هغه فرمایي په بخاري کې دا خبره لري صحیح ده نو دا خبره وکړه. حدیث کې به اشاره وي چې په دې کې یو سړی د ضرورت د وجې نه دیني مسلې د وجې نه علماو ته به رجوع کوي تپوس به کوي. لکه دلته د نبي صلی الله علیه وسلم نه دا صحابي رالی او تپوس یې وکړو. حدیث کې به اشاره وي چې باید سړی د خپلو بچو په مابین کې عدل وکړي داسې به نه چې یو زوی ورکړي او بل نه ورکړي نه محرومه کړي دا کار به سړی نه کوي. حدیث کې به اشاره وي چې په ظلم باندې بس ګواهي نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دلته په ظلم باندې گواهی ونکړه. همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وي چې حاکم مفتی قاضي دې سیبان ته پکار چې د الله نه ویریږي او د عدل فیصلې وکړي. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام څونه د عدل فیصله وکړه داسې به سړی کوي. همدغه رنګي حدیث کې به فایده وي چې حق ته به سړی مبادره کوي جلواله کوي چې ختم شي مسلط ته صحیح شو چې دا صحیح داسې ده هغې ته به سړی رجوع کوي. لکه دا صحابي و همدقسې ونه کړله په خپله مسله باندې ټینګ پاتې نه شو چې دا ما کړی دی نه بلکې هغې وکړه. نو حدیث مقصد هم دا شو چې به موږ د خپلو بچو سره احسان وکړو. ګورئ مخکې اول سر کې موږ ته ذکر شو چې د پلار حقوق په بچو باندې. اوس امام بخاري رحمه الله لګیا دی داسې نه چې لکه پلاره په بچو د حق شته دی داسې نه چې دا بچي څه کړي مهمل کړي. دا بچی چې ته سبا له د دینه دا غواړي چې تا سره احسانات وکړي ستا قدر وکړي ستا احترام وکړي ستا خدمت وکړي دا وکړي نو ګوره په رکوټوالي کې دا مهمل نه کړي. رکوټوالي کې ورسره شفقت وکړه په رکوټوالي کې ورسره مینه محبت وکړه د هغه صحیح تربیت وکړه د هغه سره احسان وکړه د هغه په ظلم باندې د اول وخت نه بنیاد کې نه دی عدل ورته وښیوه حق ورته وښیوه دین ورته وښیوه نه چې بیا وروسته ستا څه وکړي فایده وکړي. نو په تا باندې دا حق دی ای پلاره د بچو نو دا وکړه داسې نه چې سبا له تمه لرې او په رکوټوالي کې د هغې حق ضایع کړي. دا به مهمه خبره او درس د دې ټولو بابونو د امام بخاري رحمه الله په دې باب کې چې کوم د بچو په باره کې هغه موږ ته ذکر کوي. اعوذ بالله تعالی التوفیق والله اعلم.